ترافیکي لارښود. ګرانو دوستانو، زموږ د نن درس عنوان دی لوحې. وخت چې اطرافي جادې ته ورننوتلاست، په اطرافي جاده کې عمومي جاده په داسې شکل درښیي چې تیز خط یې یو فرعي سړک ورسره وصل شوی. عمومي جادې ته وایي چې ته به خپل سرعت کموې. هغه چې نوی داخلیږي عمومي جادې ته د فرعي سړک څخه، هغه به درېږي. اول حق به پیاده شاملینو ته ورکوي. دلته که بیا کم ټکر یا حادثه راځي، یو سړی د فرعي سړک څخه راوځي بل په عمومي جاده کې، دا باید درې کټګورۍ دې ته ورکول چې که چیرې مخ ته د مخ پر حساب باندې ټکر ورسره وسي، د فرعي سړک څخه وسایط راوځي، نو مسؤلیت ټول فرعي سړک والا ته راجع کیږي. او که نیم راوتلی د فرعي سړک څخه، بیا نو نیم مسؤلیت عمومي جادې والا ته کیږي او نیم مسؤلیت فرعي سړک والا ته. ولې د وسایط نسوی کنټرولولی په زیات سرعت کې راغلی دی، بیا نو ټول مسؤلیت نیمه کیږي. نیمه مسؤلیت عمومي جادې والا ته ورکول کیږي او نیمه مسؤلیت فرعي سړک والا ته. که چیرې ډېره وه یعنې د شا پر حساب باندې ټکر راځي، نو زیات مسؤلیت او زیات مشکلات عمومي جادې والا ته کیږي. ولې چې د خپل وسایط نسوی کنټرولولی. پر څنګ باندې بیا یو سړک فرعي دی، د چپه طرف څخه عمومي جادې ته راوتلی دی. هغه هم عیناً شکل د اوس موږ درته تکرار کړه. که چیرې وخت کې څوک عمومي جادې ته داخلیږي، اول باید بریک ووهي، حق اولت اول باید شاته ورکړي پیاده شاملینو ته. په پسې که چیرې فرعي سړک نه وي، خالي لوحه د سپینه لوحه د مثلث شکل یې دی، په مابینځ کې چې نه لري وڅنګ ته سټاپ دی چې هغه هم فرعي سړک دی. دواړه فرعي سړکان دي. شاید تاسو ته سوال پیدا شي چې دا یو فرعي سړک دی، نو دا دوې لوحې بیا ولې دي؟ نو که چیرې سپینه لوحه یې په مابینځ کې شی نه وي او ته د فرعي سړک په خوله کې درېږې، نو تا ته دا اختیار درکوي چې بریک ووهه، شاوخوا وګوره چې شی نه و، جادې ته داخل شه. که چیرې سټاپ لوحه ولاړه وه، نو دغه ډریور باید پوه شي چې په عمومي جاده کې ډېر رش دی، یعنې ډېر وسایط ورور مرور کوي. پر سټاپ لوحه باندې دی ډېر درېږي او د سپینه لوحه چې د دی لږ باندې درېږي. یعنې دا د دې څخه تا ته معلومیږي چې په عمومي جاده کې رش ډېر دی، ورور مرور زیات دی، نو پر سټاپ لوحه باندې به ته ډېر درېږي. په پسې چې د ګردۍ لوحه ده، منع کوونکې سره لوحه، ټول عمر چې تاسې ګردۍ سره لوحه ووینئ، دا منع کوونکې لوحه ده. نو دلته حق اولیت که چیرې سړک نیم غار شوی جوړیږي ترمیمیږي، نو پر یوه خوا به وسایط دواړو طرفو ته نشي تېرېدلی، نو بیا پر دغه سر او هغه سر باندې دغه لوحه درېږي. که سور تیر ستا پر لاس باندې و، نو تا ته حق اولیت نشته، ته به درېږې. او بل تور تیر د بل پر لاس باندې دی، هغه به راتېرېږي چې هغه راتېر سو، پس هغه بیا تا ته اجازه درکول کېږي چې ته ورسې. نو دې ته حق اولیت لوحې ویل کېږي. شاید تاسو پوه سوي یاست چې اول حق اولیت لوحه کومه یوه وه. په پسې شنه لوحه ده، دا داسې دایمي درېږي چې هغه پل یې لکه زموږ تاسو ته چې په ارغنداب کې پل دی، هغه د سربند پل ډېر کمبره پل دی، ډېر نری پل دی. نو هلته هم د پله پر یوه سر باندې لوحه ولاړې، سپین تیر پر استا لاس باندې، پر بل سر باندې لوحه ولاړې، سور تیر ویې خواته. نو دلته چې سپین تیر ستا پر لاس باندې دی، دې ته حق اولیت ورکول شوی دی چې باید اول دی ور داخل سي، او هغه سور تیر چې پر لاس دی باید هغه ودرېږي. که چیرې په د حق اولیت پوه نه یې یا په پوهېږې نه، بس د غزې په فضل د خدای ور داخل سي، نو د ها خوا بل موټر راځي، دواړه به پر پله سره ولاړ یاست، نه به ته شاته تلای سې نه به دی شاته تلای سي. مشکلات یې جوړ کړه، پل دې بند کړي. نو حق اولیت باید مخکې تر مخکې ډریور وپېژني، په پوه سي او مراعات یې کړي. دا پیغام تاسو ته د شاه موبلاین شرکت لخوا وړاندې سو. شاه د اعتبار وړ نوم.